د پیروي د محمد دا کرنا د پیروي د محمد دا او غنه نشته په جهان بل رڼا نبوت په محمد باندې تمام دی نشتا پس د محمد انبیا زما ډیرو قدرمنو ډیرو عزتمنو سپیزلو غختلو ویاړلو پښتنو افغانانو رونو خويندو خصوصا په بهر هیوادونو کې میشته او ملګرو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم دا سره جنډا اوچته ده دا سره جنډا اوچته ده دا به تل اوچته وي او ښکته پیرنګي نکړه دا به تر قیامت وي ملګرو تاسو ته په یو خبرونه کې ما ویلي و خبرونه چې د قومي وطن پارټۍ د مشر ډاکټر عالم یوسفزي سره ما کړې وه چې دې نه پس به زه سیاسي مرکې او سیاسي خبرونې هم کوم ځکه چې زمونږ سیاسي ملګرو دا ګیله کوله چې باچاجي ستا دا پروګرام د پښتونخوا غږ صرف ادب ته محدود دی او دلته چون کې پښتونخوا د پښتونخوا کې سیاسي سرګرمۍ سیاسي فکرونه هر وخت بیدار وي نو په هغه حواله ما د قومي وطن پارټۍ مشر ډاکټر عالم یوسفزي سره مرکه وکړه نن د سیاسي مرکو په دویم پړاو کې راغلی یما د صوبې کونسل یو نوموړي مشر لا د تپخلیل د عوامي نېشنل پارټۍ د سر ملګري چا چې دې پارټۍ ته خپل ژوند وقف کړی د چا پلرونو نیکونو چې دې پارټۍ ته خپل ژوند وقف کړی دا د خدای خدمتګار د خاندان یو فرد دی د سترګې هم په دې سرو جنډو سرو ټوپو کې غړولې دي د ټول ژوند د باچا خان د فکر د سپڼکي په حیثیت تیر کړي تاوانونه هم کوي ستړي هم کوي منډې هم کوي جلسې هم کوي دا کومه اجره کې چې زه ولاړ یم دا لویه او یادګاري اجره ده او دې اجره کې د عوامي نېشنل پارټۍ لوی لیډرشپ تقریبا همیشه را ناست اظهار خلیل د پیښور یو نامي ګرامي نوموړی زلمی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر دی اظهار خلیل راغلم دلته د عوامي نېشنل پارټۍ د های کمان یعنی د لوی کمان ملګری هم موجود دي سرې جنډې لګېدلې دي سرې بینرې لګېدلې دي د سرو جنډو او سرو بینرو د ملګرو سره د دې د مرام مقصد منشور او اغراض او مقاصد په حق له خبرې کوم تاسو دا خبرونه په ډیره مینه واورئ اظهار خان څنګه خی په خیر اغستړی مشي شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر بخونکی او مهربانه دی زه صابر شاه باچا صاحب ته په خپل ځای کې هرکلی ویم او د هرکلي نه پس زه د یور وایس ون ټي وي هم ډیر شکرګزار یم چې ما غوندې د فخر افغان باچا خان ادنا درجې پیروکار په حیث مال راغه او زمونږ ځای ته راغه زه دی دړه د کومینه هرکلی ویم څنګه نن سبا حالات سیاستونه د الیکشن ورځ شپې دي که نه جی څنګه دي حالات سازګار دي صوبه کې د الیکشن امکانات شته که نه باچا صاحب چې څونه ستاسو د سوال مطلب دی نو زما په خیال چې دا کومه ګرانی په دې ملک او پر تیریږي د اوړو تاسو ګورئ د دې پټرولو ګورئ دا کم قسم حالات چې تیریږي نو زما په خیال چې په دې باندې خو به ډېر غټ رسک اخیستلي د پاکستان ګورنمنټ ته چې دا الیکشن وکړي دلته سیاسي ستاسو تنظیمونه شته د باچا خان د پارټۍ خو زما په خیال چې د پښتونخوا ګډ کې ځیلي تنظیمونه او د یونین کونسل په سطح دلته ستاسو څه پوزیشن دی یعنی د تپخلیل په دې حدودو کې باچا صاحب زمونږه 30 کالن تحریک ته او د هغه وخت نه زمونږه د پارټي په تنظیم را روانه ده زمونږ نوم به ویلیج کونسلي بیا یونین کونسلي بیا تحصیلي بیا ډسټریکټي بیا صوبې بیا مرکزي نو شکر الحمدلله زه چې کومې حلقې سره تعلق ساتم
هغه دا پی کې 15 یم پی کې 75 زاغي سره تعلق ساتم. شکر الحمدلله دلته د ویلیج نواله تر اخره پورې خو تنظیمونه خپل کار کوي او د هر پښتون کام کور لذي او هغه ته د باچا خان د سوچ او فکر فلسفه بیانې. ان شاء الله دا پښتانه به یو ورځ د فخر افغان باچا خان هغه سوچ او فکر باندې عین طرز ټول روانيږي ان شاء الله. څومره عمر دی اظهار خان؟ زما تقریبا 44-45 سال. نه پوهېږم پښتو کې راته وایي 44-45 نه د پښتو 44 کاله 45 کاله عمر دی. او د پارټۍ کې د څومره وخت شول کنه پیدا شوی هم د پارټۍ او د سرو جنډو سره؟ زه باچا صاحب ډیر په فخر سره ویم چې دا زمونږ څلورم خوشته چې موږ په دې پارټۍ کې را روان یو. دا زمونږ د کام او د خپل خاندان حاجی ابراهیم خان، اسلم خان، نادر کاکا، زما خپل والد صاحب حوس خان خلیل تاسو والد صاحب حوس خان نوموجي او بل داسې ګڼ تر اوسه پورې جی مونږ په دې پارټۍ سره منسلک او ان شاء الله تر مرګ تر خونی په دې پارټۍ سورونه دي مونږ ماشاءالله شپږ یو. سنامي یو جی هدایت الله خان، حاجی هدایت الله خان نوم دی چې ډیر وخت بارم تیر کړی دی، غالبا لندن کې تیر کړی او ما سره ناس ته زبا لندن پاک لته او تاسو وکړو زموږ د ټي وي د لندن دغه دی نو ځکه حاجی هغه د پېښور یونیورسيټي د پښتوني صف ډیر تکړه غړی پاتې شوی دی. هغه نه پس بیا چې زم نو زبر تخپله دا یو نه به زبیا تاسو حاجی نه راته وال استاد بل ابرار خلیل زمونږه اوس د ضلع خدای خدمتګار د ضلع سردارم دی جی سالار دی جی او د پیرفورس کې چیف فرنٹ افسر جی هغه نه ریټایر شوی دی او د خو د لوبو سره د فوتبال او جی غالبا د دا د ډیر خبرو کې جی په خلیلو په مومندو کې زما بخیا چې خدای بخله سنبل کاکا د عبدالري سره چې تعلق پاکستان د ټول ټیم کپتان او جی کیپټن د فوتبال بیا زمونږ استاد عبدالغفور عجیز صاحب او هغه نه پس په دې ځوان کول کې د ابرار خلیل یو ډیر غټ رول د پاکستان ټیم کې چې په لومبي هغه لوبغاړو چې هغه یورپ ته انګلند ته تلو د فوتبال د پاکستان سایډه هغه د لوبه کړی ده. ستا مطلب دی چې د سره بزه د لوبو په حواله او مرکه کوم او ان شاء الله ډیر بل سیف الله خان دی جاغم انټرنیشنل فوتبالر پاتې شوی د رشیا دوره کړی و او ریسنټلی اوس په وابډه کې کار کوي. او خدا یو خبره کو بل جی نقیب خلیل چې هغه ایډوکیټ دی د های کورټ او هم د عوامي نېشنل پارټي مرګري وکیلانو کې په خو دو پاتې شوی دی جی. بل عبید خلیل چې پېښور یونیورسيټي کې نه سبق وایي دلته کې دې سیټ باندې همیشه داسې یو مقابله وي د عالمگیر خانانو او جی اوس چون کې بیا الیکشن را روان دی نو ستاسو خیال دی چې ټیکټ ته ملاو نشو پارټي پریک دی او کنه بس غماغه د باچا خان د خدای خدمتگار د سوچ خبرې دی بس پارټي سره به ولاړ لکه د غر مونږه باچا صاحب تاسو ته چې دا په سورم پوسټ را روان یو زه د عوامي نېشنل پارټي دا نن چې تاسو کم د زمون غریب خانه کې ناسي نو دا هم د فخر افغان باچا خان یو غټ عزت مال را کړی دی چې نن تاسو زموږ د غریب خانه ته راغلي او دا په هیڅ سره ویم چې ما درخواست کړی دی نورم دو درې مرګور مونږ سره درخواست کړی دی خو ان شاء الله چې څه قسم خبر راغه او زموږ د ځوانانو سر لخر څه قسم خبرو کا ما ته تن من ان قبول ده قابل لکه ټیکټ درته ملاو نشو دا منډه تړې بوي یاره جو خبره ته کوم 1 لک روپۍ وړو به چې سبم زکو او ان شاء الله چې دا حلقہ د علمگیر خان به الیکشن نه کیدا به اظهار خلیل قربانی بکې بالکل دا زما د مشرانو نم دا خبر روانه بلکې دا زما په دویم ځل چې دا ټیکټ درخواست کوم ها او ان شاء الله دا څه قسمه خبره بني دا سټ شریتا سو غټلې ده او جی زما په خیال چې یو ځل دلته دا یو ځل دوه مونږ نه پی ټی یو غټلو ینه نور بدلته سیور باب سے فرمان خان خدای بخله هغه باغ غټلو
دا د عوامي نیشنل پارټۍ ډېر ښه ګډ دی او ان شاء الله بیا به هم ګټو او بیا به هم ګټو. باچا خان مرکز څنګه پوزیشن کې دی نن سبا؟ باچا صاحب زمونږ ستر کور او د پښتنو لوی کور چې هغه د باچا خان مرکز په نامه یادېږي، دا زمونږ ټولو پښتنو ته دا لوی کور دی د پښتنو. دې کې وکیلان صاحبان، ملګري ډاکټران، ملګري استادان، زمونږ د ډسټرکټ خپل میټینګونه، د پارټۍ هر قسم اکټیویټیز دغه ځای نه کېږي. نو موږ ټول پښتانه دغه ځای ته په اتفاق سره راجمع کېږو. نو دا زموږ یو لوی کور دی د پښتنو. یو کارکن تاسو سره څنګه چلیدی شي یا تاسو نور لیډرشپ سره د یو عام کارکن د یو عام کم کمزوري عہدهدار څه حیثیت دی؟ موږ ته چې پښتون کام، هر پښتون کام، هر پښتون بچی کاغه لوی دی که ځوان دی که بوډا دی، موږ د پاره د یو ډېر لوی مرام لري زموږ په پښتون کام کې. تاسو وګورئ چې موږ پښتون کام د پاره چې کومه مخکې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ یادېږي، زموږ فخر افغان باچا خان خدای بخلي 38 سال جیل هغه د پښتون کام د پاره تیر کړی دی. بیا ورپسې ولی خان تیر کړی دی، بیا زموږ اسفندیار خان الله دې ول روغ صحت ورکړي. اوس د هغه فرزند د ځوانانو سرلښکر ایمل ولی خان چې کوم پښتنو سره کومه مینه لري، نو زما په خیال چې د ټولو خلکو ته پته ده چې کوم قسم زموږ د پښتنو بچو سره هغه بلای. یو ګیله زه سره تاسو نه کوم، اظهار خان د باچا خان ټول سوچ پښتو ژبه هم و، او جی پښتو لولي، پښتو لیکي، پښتو وای. نن سبا چې الیکشن راشي نو د عوامي نیشنل پارټۍ تقریبا ټول بینر او پینافلیکس او پوسټر په پښتو کې نه، په خپل قومي ژبه پښتو کې نه بلکې په پاکستاني ژبه کې وي، په اردو کې وي. نو آیا دا زیاتې نه دی چې د یو قوم پرست تنظیم ایم پی ایګان او ایم ان ایګان هم په نورو ژبو کې پوسټر لیکي؟ باچا صاحب مونږ ټول عمر د پښتو ژبې د باچا خان چې کوم جدوجهد مورثي ژبه چې موږ ورته وایي پښتو، مونږ ټول عمر د دې پښتنو د پاره باچا خان چې څونه جیل تیر کړی دی د هغې په تسلسل کې مونږ د پښتو ژبې تاسو وګورئ چې مونږ کم کتابونه نن سبا راځي، کمې خبرې راځي، نو مونږ د پښتو ژبې کوو. او د پښتو ژبې مونږ ډېر داسې یو خبره کوو چې اوس هم بابک صاحب په پښتو ژبه باندې یو ډېر لوی قرارداد په دې اسمبلی کې پیش کړی. تا په کور کې پښتو شته؟ بالکل. ماشومان له پښتو لیکل لوستل ورځي؟ بالکل جی ورځي. دا د ماشومانو نامې څنګه؟ زه یو داسې د فخر افغان باچا خان پیروکار یم چې په هر سټیج زما خپله یو زوی دی چې د هغه ایمل خلیل نوم دی. ایمل. او جی بل مې وراره دی چې بهرام خان نومې دی، بل مې جی وراره دی لونګین خان نومې. دا مونږ دا نوم په دې سیز نه دی ښیي چې دا نومونه دي، دا چې مونږ د دې پارټۍ او د قافلې سره دونه مینه ده چې مونږ وایو چې د دې د رخه زمونږ د کور نه ورک نشي. څو بچي دي اظهار خان؟ یو زوی مې دی او څلور مې لوریانې دي. څه نامې دي؟ یو ملایکه، خوله، فاطمه او فایکه. د زوی او د زوی مې زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ د ځوانانو سرلښکر د ایمل خان په مینه باندې مونږ ما په خپل ځای باندې ایمل خان. دا نوم په چا ایښی دی؟ دا پې چې بس ټول کور ایښی دی جي. زه خو یم چې دا پې ما ایښی دی. جي بالکل. دا پې ما ایښی دی او ډېر مخکې پې ما ایښی دی. ښه دا راته ووایه واده دې په خپله خوښه کړی او که نه هل او هی باندې دې کړی که نه بس مشرانو درته څه در په غاړه کړي؟ نه چې زمونږ والد صاحب داسې یو بزرګ انسان و چې د هغه مخې ته مونږ خبره نه شو کړی او د مور مخکې مونږ د مور او پلار په خوښه کړی دی. بس په خپله خوښه. او جي. نو اوس ژوند څنګه دی؟ ډېر شکر دی الحمدلله، بالکل ډېر شکر. بل واده کې؟ نه نه جي نه، بس مونږ یو واده کړی. نه نو ولې بل دا ایمل خان دي درله اجازت نه ورکوي که څنګه؟ یو واده م کړی دی او بل هم د عوامي نیشنل پارټۍ سره واده کړی.
اظهار خان نېشنل پارټي کې خو ډېر تکلیفونه هم وي که نه یاره جیلونه بندونه وهل ټکول پابندۍ سټوډنټس لایف څنګه تیر شوی دی باچا صاحب ما د کالجیټ سکول نه میټرک کړی دی ها دا خو ډېر تاریخي او بیا پېښور ګورنمنټ کالج نه ما جی بی اے کړی دی زه د خپل ذات متعلق چې د ګورنمنټ کالج کې په سیکنډ ایئر کې د پی ایس ایف جنرل سیکرټري په بی اے لیول د ګورنمنټ کالج صدر ها ماشاءالله په دې کې موږ باندې ډېرې فایر شوي دي بیا پېښور یونیورسټۍ نه ما لایبرري ساینس کړی دی دلته هم پښتون صاحب سره ډېر نږدې او ډېر منډه او ترړې په دې کې بیا عملي د کلي او د حلقې په سیاست کې چې کله مونږ د یونیورسټۍ نه فارغ شوم زه لومبی سټپ چونکې زمونږ مشران خو دې کې خدای خدمتګار تیر شي وو زما د ژوند لومبی خوش قسمتي چې زه د عوامي نیشنل پارټۍ د ویلیج کونسل جنرل سیکرټري د صدر په حیث بیا د یونین کونسل جنرل سیکرټري بیا بل ټینور کې د یونین کونسل سوفیډیری صدر بیا زه صوبایي کونسل ممبر یو ځل د عوامي نیشنل پارټۍ بیا د صوبایي کونسل غړی د عوامي نیشنل پارټۍ دې سره سره زه د باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاینانس سیکرټري هم پاتې شوی وم ما په 2018 کې هم عوامي نیشنل پارټۍ ته درخواست 2018 څه ته وایي پښتو کې 2013 باچا صاحب زمونږ د پښتنو عمده بدقسمتي ده چې تاسو ما ته وایئ چې 2018 څه ته وایي اصل کې زمونږ دا بدقسمتي نه چونکې زمونږ تعلیمي نظام دا رنګ دی چې تر څو پښتو تعلیم کې رایج شوی نه تر هغې به مونږ نه دا غلطۍ کېږي باچا صاحب مونږ په 21 فروری باندې د پښتو ژبې ورځ مانځو او ټول څونه نن سبا وخت کې چې کم شاعران نور داسې راځي نو موږ د باچا خان د ستر کور نه د هغې مفت کتابونه چاپ کوو زما خو د یو کتاب هم چاپ نه نو تاسو به جي یا به تاسو ته علم نو او انشاءالله چې دې ځل به تاسو څه کار خدمتي نو ستاسو خو خپل کور دی ما نه مخکې ستاسو خو مخ کور دی په کار دا ده چې یو مشاعره خو کله کله د خپل اجره کې دومره ښکلې لوی او د باغ او بڼ اجره خدای درکړې ده هسې به هم دا د پارټۍ تنظیمونه به هم راغواړې مشغول به یو خدمت به هم د ژبې کېږي بالکل موږ د پښتو ژبې دلته نوموړی شاعر زموږ د پښتونخوا سیمې رحمت شاه ساحل هم دلته راغلی مشاعره کړې ده ډېر ستر شاعران دلته راغلي دي او مشاعرې هم کړي دي او انشاءالله مونږ د پښتون کام د پاره د هر قسمه ډګر ته سینه کوله ولاړ الیکشن را روان دی جی څه دی خیال دی دا ځل به بیا هم هغه لوبه وي او پارټي به دا ارسه صفا کي که نه لږ څه حالات به بدلون به راغلی وي باچا صاحب مونږ پښتنو د الله پاک شعور ورکړي په تشه ناره دوکه کول زمونږ پښتون کام هر 15 کاله پس په یو ناره دوکه کېږي 1 کروڑ نوکرۍ یې ورکړي دي خلکو له باچا صاحب دای خبرې له زه راځم لکه ستا د کلي کې څومره خلک نوکران شوي دي زما په خیال چې زما په کلي کې خو د یو خښتې کار هم نه دی کړی خو زه دا ډېر په فخر وایم په چې 2013 کې 2008 نه 2013 پورې زمونږ حکومتو نو زه ورته ستاسو ته خپل ویلیج کونسل وښیم چې 1 کروڑ 30 लाख روپو د 1 کروڑ 13 लाख روپو یو ټوبویل مالا عوامي نیشنل پارټۍ دلته کړی په رمیزو ویلیج کونسل بیا زمونږ خالد مومن ډیګري کالج مونږ جوړ کړی دی بې شمار سکولونه په حاجي بانډه کې مونږ جوړ کړی دی مختلف ځایونو کې مونږ جوړ کړي خو زما په خیال چې په دې 14 کالو کې زه یو داسې د فخر افغان باچا خان پیروکار یم چې زه بد چاته هم نه ویم کاغه د پی ټی آی وي کاغه د فضل الرحمن صاحب وي کاغه پیپل پارټي وي کاغه نونی دا ټول ماته قابل احترام دي
ټول قابل احترام دي. نه اظهار خان کتاله اوس ټیکټ درنکو مثال خان بل چاله ورکو پلان کې ورکو ستا خدمات خو د سټوډنټس لایف نه ډیر دي خو که ټیکټ درنکو تا ته دا کور کې او د کلی مالت خلک خو به بغاوت جوړی کنه دا څه دی لکه بیا بس تاسو لکه ځکه چې دا خو یو سخت وخت وي کنه دا اکثر دا خلک خزي بدل کی او تا ته اس سری جنډې کېږي واسه لکه در باندې وسره سي کور کې کنه چې شکر الحمدلله د کور ماحول د جوړ دی د الله پاک ډېر له رحم او کرم دی. زه بذات خود د دې خپل کلی د دې سپینه وړه ډېر شکر گزارم بیا د دې خپل محلې ډېر شکر گزارم چې د عوامي نېشنل پارټي او ما غونتي غریب سړي پیروکار د باچا خان پیروکار مونږ چې سویلې دي او کله چې سویلې دي مونږ هغه ته غاړه بسته ولاړو نو ان شاء الله ما ته ټیکټ مانی نه لري د باچا خان کول چې کورسای له سړی پکار دی سړی د کورسای نه د پکار زه په هغه خدمت باندې د دې جذبې لرم. ډیر ملګرو یور وایس ټي وی لندن دی ستاسو کوربا ستاسو باچاجي صابر شاه صابر مې خاص درته کوم په لندن کې کدا پښتانه ناست او ستاسو د جېبې د ژوند بقاو خایس د پاره کار کوي نو پکار دا چې دا ستاسو حق دی چې د دې حوصله افزایو کوي او یور وایس ټي وی لندن سبسکرایب کوي چې د هغې حوصله افزایو شي او د پښتونخوا غږ زما خپرونه لایک کوي. اظهار خان خبر ډیرو شو تلو کې راته دا وایا چې څه کاروبار کې زه ریل اسټیټ پراپرټي روزګار کوم خو زما په خیال چې د 15 کالو نه روزګار خو زما پاتې دی خو د خپل پارټي او د پښتون کام د پاره زما د ټول نه غټ روزګار چې کوم دی پښتون کام خدمت دی لکه په پراپرټي باندې بیا اثر غورځي دی ډیر زیات او خو زه په خوشاله په خپل کام د خدمت ځکه چې مونږه ما په ذات خود په سونو راځنامې دلته وکي جرګیم کې ته خدای فضل له په دې علاقه په دې خلیل مومندو کې تاسو ګوري زما هر یو جرګه د مرګ جوړ لیوي او الله پاک مال دا وسید یو طاقت او د الله تر طرفه یو ډیر لوی نعمت ته په ما باندې چې دا شکر دې په سونو جرګې مونږ وکړي چې ټولي کامیابی نو دلته دې تنظیم بیا تاسو کوم تنظیم دی او کنه هم د پارټي د سوري لاندې تاسو دا چې دلته چې زمونږه اصلاحي تنظیم سوفټيري ما سره اوس هم یو مرګري دی او اوس هم مونږ روان یو چې په دې ولي آباد زموږ حلقه ده ای کې د جرګې قائم دی زموږ سره هغې روانو چې یو مرګ جوړ شوی دی یو زخمی شوی دی نو هغې روان یو په دې جرګه کې ما سره د اصلاحي کمیټه چیرمن عارف ناظم صاحب دی فرید الله دی مراد علم اخونزاده صاحب دی ډیر داسې کسان دي زمونږه اسرار ممبر صاحب دی او دا ډیر ښکلی تنظیم مونږ جوړ کړی دلته په سپینه وړی په لیول دا د منان اخونزاده زوی خو نه یادې دا د عبدالمنان اخونزاده منان اخونزاده صاحب ګوره ښه شاعر او د رحمان بابا جرګې عهدیدار و بالکل جی زما دوست و بالکل چې دغه برخوردار دی مونږ سره د جرګه کې دی او مونږ سم 2-3 ورځې مخکې په د سوشل میډیا نن سبا خو ټول کار د سوشل میډیا دی اوس هم تاسو وګورئ ډېره ښکلې جرګه مونږ وکړه بل د دې نه مخکې یو 3 میاشتې مخکې زموږ په دې کلي کې یو ډېره غټه شخړه شوې وه دا ګروپ د اصلاحي کمیټې روچته شو دونه غټ راځنامې مونږ د الله پاک ډېر لوی رحم کرم بلکې دا انساني خدمت هم نه خو دا زموږ د فخر افغان بادشاه خان وی ړومبې د پښتون کام خدمت چې کوم یو دی هغه دا دی چې فخر افغان بادشاه خان پښتانه را یو کې پښتانه را ټول کې او امن راوړي مونږه د فخر افغان بادشاه خان داغه خبرې سل کاله دا تحریک تیر شوی دی کله پیدا شوی کله داغه خبرې کړې دي نن هغه خبرې درسیا کیږي هر هغه دور چې خلکو به د امن چغې والي خلکو به دهشتګردي ده زمونږ فخر افغان بادشاه خان چې راووتو پلارې دی په آرمي کې بیا چې د خپل یو تنظیم روان کو بیا فخر افغان با جماعت په جماعت ګرځېدو او دا د دې پښتون قام د پاره اوسمانځونه چې هغه کم یو تحریک شروع کړو چې هغه د کې د سره دوه ځامن ولی خان او علي خان دی با
یو به رد کولو بل به هغه سټیج کولو او جماعت په ګرځېدو او دا تبلیغ به کولو چې تاسو پښتون کام راغون شي ګینې ورکیږي نو هغه ټیم دغه سامراجات دشمنانو انګریزانو په باچا خان باندې د غدارۍ تهمت ولګولو او هغه تهمت سره به چې دی په جومات کې ولاړو هغه به د دا خبره ناره چې سبق د مندرسې وي د پاره د پیسې وي او جنت کې به د زینی وي په دوزخ کې به غوټې وي هغه ټیم باچا خان پسې دا نامه شروع شوه نو هر هغه ځای کې به زمونږ په دې پارټۍ په د عوامي نیشنل پارټۍ باندې به تهمت لګېدو چې دا غداران دي زه به باچا صاحب د دې لندن ټي وي په وساطت یو خبرو که لاهور کې علامه اقبال ټاون کې زمونږ ملي مشر اسفندیار ولی خانم ناستو او نور ډېر چند غټ مشران د پاټو ناستو او د کرکټ میچ شروع د پاکستان او د بنگلاديش نو نن سبا چې کوم پاکستان کې مشهور صحافي حامد میر صاحب دا هغه کیسه کوي نو وی اسفندیار خان با ټیم په ټیم پاسېدو او په بدن نتلو نو هغه ټیم سره په دغه میچ باندې خلکو شرطونه خو بزه ورته جواری ویم نو دا زمون ملي مشر بدن نتلو او بیا وراتلو خپه بکې ناستو نو هغه صحافي زمون ملي مشر نه تپوس کوي چې خان تو کیوں اس کم ایسے ادھر سے اٹھ کر کمرے میں جاتے ہو اس نے بولا کہ حامد میر صاحب تجھے کیا پتا ہے میری سگی بیٹی ادھر جانے مات پر بیٹی ہے اور وہ پاکستان کی جیتنے کے لیے دعا کر رہی ہے تاسو ګورئ مونږ پاکستان سره دونه مینه محبت زمونږ د مشرانو نو چې کله دا میچ ختم شو نو زمونږ د ملي مشر په سترګو کې اوښکې جاړلې پاټې نو زه د دې پښتون قام ته دا جولی دې غواړم ستاسو د ټي وي وساطت باندې چې پښتون قامه زمونږ فخر افغان باچا خان دوه کم څلوېښت کاله دې پښتنو دپاره جیل تیر کړی دی باچا صاحب مال ډیر خفګان راځي په دې خبرو باندې چې زموږ پښتون قام په یو ناره دوکه کېږي چې نوی پاکستان به راځي زه هغه پاکستان خو را نه غو نوی پاکستان خو زما نوی ګراني راغه خو زه برته یو خبرو 1 کروڑ نوکری رانغې 1 کروڑ کورونه 50 لکه کورونه رانغه خو باچا صاحب زما غونتې د باچا خان ادنا درجې ورکر په حیث او زما د غریب کارکون په حیث 50 لکه کورونو زمون غریبانانو د لوریانو د جهیز د پاره داغه د تعلیم د پاره داغه د تعلیم د پاره 50 لکه کورونه خو جوړ نشو خو زم پښتون کام د 50 لکه کورونه د خپل مجبورین خرڅ قدرمنو عزتمنو ملګرو اظهار خلیل یو اعلی تعلیم یافته زلمی دی او د سره کوم دا خبرې ما وګدولې نو دا خبرې ورته ډېرې اوږدېدې هم شوې پوه دی ژوند په سیاست کې تیر شوی دی او د ټول پرورش هم د سیاسي نغري په غاړه شوی دی ډېرې ښه خبرې ورسره وشوې د سیاسي مرکو سیاسي خبرو دا سلسله به همداسې جاري وي د پښتو د ژوند مینې او بقا سفر به همداسې دوامدار وي بیا هم درته خواست کوم چې وروایس ټي وي لندن که تاسو نوي سبسکرایب کړئ نو دا ټي وي خامخا سبسکرایب کړئ چې په لندن کې د دې پښتنو حوصله افزایي وشي اوس درنه اجازت غواړم خپل کوربه خپل باچاجي دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله پامان